Jungle. نن په شیرګړ کې د زمیندارو تنظیمونو کسان بورډ انجمن تحفظ حقوق کاشتکاران ساړو محنتکش لیبر فیډریشن او ټوبیکو ګروورز اسوسییشن د زمیندارو د یو کنونشن تابع کړی و. دې کنونشن کې د تماکو کاشتکارانو په ګڼ تعداد سره شرکت وکړ. دې کنونشن ته د جمعه اسلامي صوبایي جنرال سیکرټري عبدالواسع، د کسان بورډ صوبایي صدر رضوان الله، د محنتکش لیبر فیډریشن صدر ابرار الله او د زمیندارو د تنظیمونو نورو ګڼو مشرانو وینا وکړه. کنونشن د حکومت د طرف نه په تماکو باندې د کیلو په حساب باندې 1500 روپۍ اډوانس ټیکس لګولو کومه فیصله چې کړې ده دغه فیصله یې مسترد کړه او مطالبه وکړه چې حکومت دا کومه فیصله کړې ده فیصله دې په فوري توګه باندې واپس واخلي. ګینې زمیندار به اسلام آباد ته په مارچ کولو باندې مجبوره شي. مقررینو مخکې څه وي راځئ چې وګورو دغه وینا. موجوده تحریک دی جماعت اسلامی به انشاءالله مکمل طور ستاسو سره ولاړ او صرف ولاړ نه په تیر کال باندې هم زمونږ صوبایي امیر محترم سینیټر مشتاق احمد خان صاحب چې په سینیټ کې کومه خبره کړې وه او عمره جانداره خبره هېڅ چا نه ده کړې او دا کال هم زه ما محترم رضوان الله صاحب ته هم خبره وکړه چې تاسو خپل یو جرګه جوړه کړئ. ډېر خلک دا ټول خلک یو ځای ځي چېرته جلسې ته ځي چېرته پروګرام ته ځي نو غټې جلسې خو کېدی شي خو په کمرو دننه میټینګونو دپاره یو جرګه پکار ده نمایندګان پکار دي او د هغه جرګې لپاره انشاءالله په اسلام آباد کې د کومو سیاسي لیډرانو سره ملاقاتونه غواړي د محترم سراج الحق صاحب سره زموږ د قومي اسمبلۍ د ممبرانو سره د صوبایي اسمبلۍ د ممبرانو سره دغه شانته کې د سینیټرانو چې څومره په پېښور کې په اسلام آباد کې ستاسو میټینګونه کېږي ستاسو پروګرامونه کېږي د هغې مېلمستیا ته هم تیاري د هغې میټینګ دپاره ناستې ته او ځای ورکولو ته هم تیاري او ستاسو څخه به قدم په قدم ولاړي انشاءالله ستاسو ته وروسته کېږو نه څو ځله خپل حق دپاره نه یم پاڅېدلی زما څوک تپوس نه کوي ځکه د دې ملک 70 ساله سیاسي تاریخ او حکومتونه په دې خبره ګواه دي چې هر څوک راغلی دی د خپل ځان خبره یې کړې ده د خپل مفاداتو او د خپل ځانه پورې محدود شوی دی او غریب ولس یا مستحق چې کوم زمیندار دی زراعت دی کوم چې د دې ملک زیات آبادي د زیات آبادۍ انحصار په زراعت دی ټول ژوند روزګار وابسته چې د خلکو لوی روزګار چې کوم د زراعت سره وابسته دی دا خلک په 70 کاله کې چې چا حکومت کړی دی دوی ته سپک کتلي دي دوی محرومه کړي که خپل حق دی محرومه کړي دي په هغې کې یو نورې طبقې دي خو زیاته محرومه طبقه هغه زمیندار ده ځکه دا زمیندار تاسو په خپله زمیندار یې زموږ د دې معاشرې اوسېدونکي چې دا د دې فصل لپاره خو هغه تماکو فصل غواړي نو دې تیارۍ لپاره چې کوم محنت کوي زه اینم چې زما سره کوم زمیندار تماکو فصل وکړي خو د هغه سره د هغه مور خور د هغه ټبر یا د هغه بچي په دې فصل په تیارۍ کې ملګري نه وي نو دا فصل هغه نشي سمبالولی دا هغه تور سرې هغه بچي چې کوم د سکول او د کالج بچي جو سبق وي هغه بچي د سره په فصل کې پاره سخته کې ولاړي که هغه د په شکال ګرمي وي که هغه د اړ ګرمي وي که د جیټ ګرمي وي یا د دسمبر یخني وي دا ماشوم او دا زنانه ورسره څنګ په څنګ ولاړي ځکه دا تماکو دې نصیب او د دې خبره واورئ بیا چې کله زموږ د وزیر خزانه احمد اظهر سره میټینګ وشو په اسلام آباد کې چې بیا راوستي نو هغې کې چې کله زموږ فیصله هغه ته کېښودلی شوه په هغې باندې بیا فیصله وشوله چې او تاسو سره ظلم شوی دی زیاتې درسره شوې خو د شپې دا ملټي نیشنل کمپنۍ په
داسې هغه خپل هغه د دوی چې کوم خلک وو هغوی ته ویلي چې یاره دا په هر شکل په دې بجټ کې راولي بیا چې راووتو نو چې کله بیا ورپسې موږ راووتو نو هغه ټیکس ختم شو د هغې په نتیجه کې ستاسو تماکو د وړو ډیلرانو یا د وړو کمپنو د دې نه تقریبا 50 روپۍ کیلو سي واخیستل تاسو ټول ته د هغې ډېره د ټول نه غټ عزت زموږ تماکو ته دا ورکړی شوی چې موږ به په بټۍ کې تماکو زموږ ضرورت و یو سړی به راغلی پیسې د زرغون دا بنډل یې به ما راغل دا تیار تماکو په ما په عزت سره زموږ تماکو خرڅېدل په ګران قیمت خرڅېدل دوی چې کوم دي دوی به د سهار راغلي او تا د ماښامه پورې به دې په شپږو بنډل باندې هغه سمیلات به دې بولي هلته به دې کېنولې ټوله ورځ به درنه تېره کړي دې ډیپو مخې ته به دې کښېني نور ستاسو چوپاش کړې هېڅ نه دا ټول تکلیفونه زموږ د وړاندې دي دا موږ ستاسو ټول وینو نو د دې لپاره به څوک راباسي دا خو د یوازې د دې یو څو کسانو کار نه دی وروڼو د دې لپاره د تبلیغ په شکل کې په کوڅه په کوڅه په کور په کور پټي په پټي بټۍ په بټۍ زمیندار ته مینت وکړي د خدای خاطر وکړي دا فصل درنه روان دی دا فصل چې درنه لاړه دا نور فصلونه چې لیکل دي د دې قیمت ته به څه کوي خټکۍ دا پوزیشن دی څوک یې په شپېته او یا